کم انسان کی چې حیا وا د ایمان به کامل وي او کم انسان کی چې حیا نه و د انسان ایمان نشي کامل دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیا باره کې فرمایل الحیاء خیر کله، دا حیا ټول پټول خیر دی. او یو روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا چې د خیر پیدا کوي. چې په کم انسان کې حیا وا د دنه به د خیر توقعات ساتل کېږي، د بدن نه به خلکو ته خیر رسی. او چې د کم انسان په وجود کې حیا نه وا د دې انسان نه انسانیت ته خیر نشي رسیدي، دی به همیشه د پاره انسانیت ته شر ورکوي. نو دا هغه کامل صفت ته زما عزتمندو چې د دوانو جانو سردار صلی الله علیه وسلم وته ټول پټول خیر وي.